تلفظ کول په وینا کې ډیر مهم رول لري. که تاسو غواړئ چې خپل تلفظ سم کړئ نو ستاسو دپاره بهترینه لاره دا ده چې لغاتونه تمرین کړئ او د هغه دپاره چې تاسو صحیح تلفظ وکړئ نو تاسو کولی شئ د عربي یو سترکچر دی الف زر ا الف زر هی الف پیش بو ا ای او بی ضربه بی ضربی بی پیش بو با بی بو. مثلا موږ تاسې که په پښتو حرفونه هم پکښې کې اضافه کړو، مثلا زی زر ژا زی زر ژې زی بر زو زا ژې ژو، یعنې موږ خپل ژبه په دې باندې تمرین کوو. بیا دا حالت چې د درې حالت څخه دی چې لوړ کښته او میانه ډول باندې ژبه تلفظ کېږي، نو بیا د هغه وروسته پر دې بل باندې هم کار کوو. سی در زر ژن زی در زر ژین زی دو پیش زون زن زین زون. یعنې دا د ژبې نهایتاً هغه قوي انتقالات دی چې تاسو ژبه